السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې دا زواج مثال دی وایي دلته داسې نکاح دي چې خلک د یوې میاشتې یا دوه میاشتې لپاره یو بل ته ولاړ شي هلته پټه نکاح وکړي. محترمه فقهای کرام وایي یو نکاح د متفعې ده، یو نکاح موقته ده. دا دواړه حرام دي. که سړی د زرو کلو دپاره د یو ښځې سره نکاح وتړي خو حالان کې زر کاله امید نشته چې دی د ژوندی پاتې شي یا ښځه، خو لیکن هم وایي دغه نکاح حرامه ده، زنا ده. نو دغه رنګه نکاح د متعې چې مثلا وایي شل زره روپۍ زه درکومه د یوه میاشت پر تا باندې زه نفع اخلمه، دا هم حرامه ده. نو محترمه دغه نکاح د موقت او نکاح متعه دواړه حرام دي. دې ته جواز ورکول فقهای کرام وایي دغه څوک دي نو د ځان پر کفر باندې وبېرېږي. مجموع الانهور جلد اول صفحه 311 کتاب نکاح باب المحرمات، او دغه رنګه هدایه جلد دوم صفحه 209 کتاب نکاح، او دغه رنګه فتح القدیر جلد دریم صفحه 150 کتاب نکاح. نو او امام مرغناني رحمة الله وایي نکاح موقته باطله ده. نکاح موقته دغه ده چې سړی نکاح د یو ښځې سره وتړي د دوه شاهدانو په حضور کې 10 ایام لس ورځې یا یو کال یا 2 کاله ده نکاح دا باطله ده او دا نکاح نه ده. چې د مصر علما جواز ورکوي، خو نو اوس دا فتوا هم صادره کړې ده چې حجاب په اسلام کې نشته، ښځه کله چې مخ ګرځي که پټه ګرځي. نو دا د هغو علمي خیانت چې له دې نه سره یې کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.